السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې زه د پوهنتون په میدان کې ولاړ یم او شاوخوا ورونه خواندې ګرځي او هغوی مثال ما ته ګوري چې زه څه کوم، همدې ته جرأت ویل کېږي. کله چې زه یو کمرې مخې ته یا د سټیج په سر باندې ولاړ یم او همدارنګه موږ یو چا ته خبره کوو، په دې باندې مطلقا موږ ټول پوهېږو چې یو انسان د تاثیر لاندې راځي. لکه څنګه چې ما ته یو څوک غږ وکړي چې پاسېږه او سټیج په سر ودرېږه او خلکو ته خبرې شروع کړه، نو موږ دلته خپل سر ټیټ اچوو په دې وجه باندې چې موږ د تاثیر لاندې راشو او زموږ دغه خوله وچه شي یا موږ ته څه نه راشي یا بیخي موږ خوله بنده شي او جرأت زموږ د لاسه ورکړو. دلته زه غواړم چې یو څو مهم نقطو ته اشاره وکړم. په جرأت کې د ټولو نه مهم چې دی هغه ستا زړورتیا ده. کله چې ته کوشش کوې چې یو زړورتیا حاصله کړې، د خلکو مخکې خبرې وکړې او نور داسې ښه پرمختګ وکړې، نو هېڅکله هم چاته مه وایه چې زه نشم کولی، دا د خپل ذهن نه وباسه او دا ته د ناکامۍ حالت ته رسوي. کوشش وکړه چې د زړورتیا دغه نقطه ځان کې پیدا کړې. بل چې دی کوشش دا وکړه چې آی کانټیکټ یا د سترګو رابطه خلکو سره وساته. کله چې چاته خبره کې اخوا دېخوا ګوره مه، همیشه دپاره یو چاته چې مقابل کس ته خبره کې نو د هغې سترګو ته ګوره، نو بیا به انشاءالله ته هېڅکله هم د تاثیر لاندې رانشي. درېیمه نقطه چې ده هغه باډي لینګویج دی یا چې موږ ورته ویلی شو د وجود یا د وجودي ژبه چې هغې کې لاس راځي، حرکت راځي، همدارنګه سترګې راځي، خولې راځي، مختلف باډي لینګویج چې هغه باډي لینګویج پورې مربوط وي، نو موږ او تاسې باید هغه چې دی په صحیح طریقې سره استعمال کړو تر څو چې نور خلک تا نه متاثره شي او پوه شي چې دا واقعا یو زړور ځوان دی. او څلورمه نقطه چې ده هغه ستا د ژبې فصاحت او بلاغت دی. تر څو چې ته یو چا ته خبره کې په زړورتیا باندې یو خلکو مخکې ولاړې او خبرې کې، نو ته باید فصاحت او بلاغت ولرې. موږ پوهېږو چې کله زیاتره وخت د سټیج په سر باندې ودرېږو یا میدان کې ودرېږو یو چا ته خبره کوو، نو موږ چې دی د تاثیر لاندې راځو، خبرو کې بند شو او خبرې رانه ګډوډې شي، تر څو چې موږ یو موضوع شروع کړي وي هغه موضوع بل خوا لاړه شي او په ځان نه پوهېږو ولې چې دلته انسان د تاثیر لاندې راشي، په دې خطر باندې هغه بیا نشي کولی چې خلکو مخکې خبرې وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. مثال دا دی چې کله زه پوهنتون ته راغلم نو دلته په اول سیمسټر کې زه استادانو جي کړم چې ما ته ویل چې پریزنټیشن انتخاب کړه. ما په یو موضوع کې یو مضمون کې پریزنټیشن انتخاب کړ، نو ما ویل چې بس زه یې کولی شم. ولې دې نه مخکې ما ویډیوګانې جوړه کولې، ما ویل چې شاید ما کې د دې جرأت وي چې د خلکو مخکې خبرې وکړم. نو زه په دې خبر نه وم چې د خلکو په مخ کې خبرې کول، سټیج ته ودرېدل، دا یو بیل سخت تاثیر لري. نو کله چې وخت راغی د پریزنټیشن، استاد ما ته ویل چې خپل پریزنټیشن تشریح کړه، خلکو ته واضح کړه چې تا څه راوړي. کله چې زه سټیج په سر ودرېدم نو دغه وخت کې ما نه هر څه هېر شول، ځکه چې زه کله داسې حالت سره نه وم مخامخ شوی. نو بیا مې استاد ته وویل چې ډېر په بښنې سره زه به ټول پریزنټیشن د کمپیوټر نه تشریح کړم. ولې چې زه تاثیر لاندې راغلم، استاد ته مې ویل چې زه نشم کولی چې په زباني ډول باندې زه پریزنټیشن ورکړم. همدارنګه په دویم سیمسټر کې ما لږه ګزاره وکړه او انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به زه وکولی شم چې د خلکو ته خبرې وکړم، باډي لینګویج استعمال کړم، آی کانټیکټ یا کوم فصاحت او بلاغت چې په ژبه کې مهمه ده. موږ باید کوشش دا وکړو چې دا ټول شیان موږ او تاسې باید په خپل زړورتیا کې او د خپل جرأت کې اضافه کړو. امید لرم چې تاسو هم داسې حالت سره مخ کېږئ، کوشش وکړئ چې دغه ټول شیان خپل ځان کې پیدا کړئ، بیا به انشاءالله هېڅکله هم د خلکو مخکې تاثیر لاندې رانشئ. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمت الله.